سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله په دې ویډیو کې به زه نن خبره کوم د ایچ آی وي یا د ایډز په حواله، ځکه چې سبا په ټوله نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دبلیو ایچ او د ډیټا مطابق تقریبا تر دې دمه 33 میلیونه خلک چې دي هغه د دې موذي مرض د لاسه مړه دي، په حق رسېدلي دي، او 2.40 میلیونه خلک چې دي هغو ته دا مرض اوس هم په نړۍ کې لاحق دی. دا ایډز یا ایچ آی وي اصل کې دی څه شی؟ دا ایچ آی وي چې کوم دی دا هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرس ورته وایي، دا یو وایرسي او د هغې د وجې نه دا مرض کیږي. دا شروع څنګه شو؟ نو په دې حواله دا محققین دا خبره کوي چې کله په کال 1980 کې د امریکا په 2 ښارونو کې نیویارک او کالیفورنیا کې څه داسې کیسونه راغلل چې هغه انیوژولو یا د عام حالات کې نه و. هغه کپوسیس سارکوما یو قسم کینسر دی د سکن او د خولې کینسر، نو دا ډیر انکامن یا عام نه. نو هغه چې کله زیات شو، عام شو په دغه ښارونو کې، په دغه ځایونو کې، نو د هغو سره تشویش لاحق شو چې دا څه وجه ده چې دا کینسر دلته زیات شو. نو هغو دا لینک و د یو دغه سره د یو انفیکشن ډیزیز سره چې هغو دا خیال و چې یاره دا کسه د یو نه بل ته لګي، خو دا ورته پته نه وه چې دا څه شی دی او د څه وجې نه لګي. بیا په کال 1983 کې چې دی دا په فرانس کې پاسچر انسټیټیوټ دی او هغو اول ځل دا چې دی دا ډایګنوز کو چې دا ایچ آی وي وایرس دی، هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرس دی. دې له اول بل نوم ورکړی، خو د وخت سره سره بیا د دې دا نوم چې شو ایچ آی وي شو. د هغې نه پس بیا د دې علاج شروع شو. بیا نور مهم معلومات چې کله راتلو، نو په کال 1999 کې بیا ساینسدانانو چې دی دا لینکو د یو بل وایرس سره د هغو دا خیال او بلکې دا یې ثابته کړه چې په چمپینزي یا د شادوګانو یو قسم چې کوم دی په هغه کې یو خاص قسم وایرس یا هغې ته ایس آی وي وایرس وایي. نو هغو دا لینکو چې د جنټیک ماډیول چې کوم دی دا د هغې په شانتې دی او دا وایرس چې کوم دی دا د ایس آی وي یا چمپینزي نه انسان ته منتقل شوی دی. او کله چې دا خبره کنفرم شو، نو هغو پسې بیا نوره سټډي شروع کړه او شاته لاړو چې دا د کم وخت نه شوی دی. نو اولنی کنفرم کیس چې هغو معلوم کو، نو هغه د کال 1980 کیس و چې هغو کې دی ایچ آی وي کنفرم کو، او هغه کیس چې هغه په کانګو کې، په افریقا ملک دی، په کانګو کې دغه شی و. بیا دغه ساینسدانانو چې د نور شجره نسب یې ولټوله د دې اوقات په شا تلو، نو اولنی کنفرم دیو چې اولنی کیس چې کوم کنفرم خو په کال 1980 کې شو، خو اولنی کیس دیو چې د ایډز د وجې نه چې کوم مریضان مړه دي، نو هغه اولنی کیس په کال 1960 کې دی وی چې دا کله چې دا ایس آی وي وایرس د چمپینزي نه ایچ آی وي ته منتقل شوی دی او انسان ته راغلی دی، نو دا د کال 1960. نو دا سلسله هغو د دې معلومه کړه. د دې د اوسه پورې چې قسمونه کم دي، نو د دې 4 قسمونه دي. هغې ته ایم ان او پی څنګه تاسو به اورېدلي هم چې لکه ایچ آی وي 1 اکثر عام ویلی کېږي، نو دا 1 چې کم دی دا د دې دا ایم قسم دی او ډېر زیات په دنیا کې چې کم خپور دی، نو هغه هم دغه ایم یا دا ایچ آی وي 1 دی. د دې نه علاوه په ځینې وخت کې به لکه بیا دا دیو خلکو په دغه وخت کې په اولنۍ ورځو کې به دا د 4H سره هم دیو تشبیه کول چې یاره دا 4H به یې دې ته وایي چې دا کامن په چا کې دا 4 څیزونه لکه H 4H به هغو دې ته یو H چې دی نو هغه به وایي چې هوموسیکچول چې کوم دي د هغو ته کېږي. دویم بیا هیموفیلیک هغه مریضان چې په د وینې یو بیماري ده هیموفیلیک. دریم چې هیروین اډکشن چاته، او څلورم هیټي چې دا هغه یو ملتن د هغې علاقې سره دا 4H به ورته هم په څه وخت کې وي، خو بهرحال هغه بیا د وخت سره سره چې ده نو هغه خبره داسې نه وه څنګه چې د هغو خیال و. علاماتو لیکو راشو، نو علامات د دې ایچ آی وي چې دی د دې هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرس چې دی په شروع کې چې دا کله چاته ولګي، نو دا چې دی لکه د فلو یا د انفلوئنزا په شان عام د دې علاماتي په دې کې لکه پوزه بهیدل او یخنۍ وهل، ټوخی لږ لږ، تبه، دا څیزونه پکې. بیا د وخت سره سره چې دا انفیکشن څومره سیوا کېږي، نو امیون سیستم چې دی دا وایرس اصل کې په امیون یا قوت مدافعت باندې د دې ټول زور یا په دې باندې حمله کوي. نو امیونټي یا قوت مدافعت چې دی هغه ورو د وجود کمیږي. نو کله چې کمیږي نو بیماریان ورته زیاتېږي او د دې سره چې لږ وخت کېږي نو بیا وزن کم شي، تبه ورته زیاته شي، ټي بي ورته کېدی شي، نور څومره انفیکشن چې هغه ورته کېږي، بیا ورته مختلف قسمه دغه کېدی شي، دا کینسر ورته وشي او په اخره کې د اخري سټیج ته لاړ شي، هغې ته وایي ایډز.
ایډز چې دی اصل کې اکوایرډ ایمیونو ډیفیشنسي سینډروم دی ته وایي دې کې د وجود قوت مدافعت چې کوم دی هغه ډېر زیات کم شي او د انسان چې دی نو بیا هغه ته هر قسمه دا مرض چې دی نور مرضونه چې دي نو هغه ته لاحق کېدی شي نو دغه ته بیا دی ووایي چې ایډز سټیج ته ورسېد یا تقریبا آخري سټیج ته ورسېد چې د قوت مدافعت دی وایرس بالکل چې دی هغه ناکاره کو یا ختم کو امیونټي زموږ د وجود قوت مدافعت چې دی لکه دا دوه قسمه یو ته انیټ امیونټي وایي چې هغه پیدایش نه په وجود کې راځي بل ته اکوایرډ څنګه چې په دې کې ما خبره وکړه اکوایرډ ایمیونو ډیفیشنسي سینډروم د ایډز ته وایي نو اکوایرډ زموږ امیونټي چې کومه ده نو هغه هم بیا پیسیو اکټیو دوه قسمه خو عموما اکټیو امیونټي چې بیا وجود له راځي نو هغه یا د ویکسین په ذریعه د قوت مدافعت راځي یا چې د بیماری چاته ولګي او د هغې خلاف انټي باډیز پیدا شي دغه د وجې نه راځي او پیسیو امیونټي چې ده نو عموما لکه اوس چاته انټي باډیز د چا نه رالو یا لکه د مور د پیو نه څه وخت دپاره چې دغه انټي باډیز راشي نو دغه پیسیو امیونټي دا پیسیو اکټیو دواړه امیونټي چې دا اکوایرډ امیونټي دي نو دغه اکوایرډ امیونټي چې کومه ده نو هغه په وجود کې کم شي او نور بیماریانې چې دي بیا په هغو باندې راځي د دې تشخیص څنګه کیږي تشخیص چې دی دا د وینې یو ټسټ دی د هغې په ذریعه باندې کیږي او په وینه کې دوی دا معلوموي عموما چې لکه دا وایرس چاته ولګي یا دا انفیکشن چاته وشي نو په 28 ورځو کې دننه په وجود کې انټي باډیز چې دي هغه پیدا شي یا کم امیون سیستم چې دی په هغې کې قوت مدافعت پیدا شي دغه انټي باډیز چې دي نو دا بیا ورو ورو د هغې خلاف کار کوي نو کله چې د دوی ټیسټ وشي په شروع کې نو په هغې کې چې دی یا دغه انټي باډیز ښکاره شي او یا دغه انټیجن کم دا وایرس چې راغلی انټیجن بهر کم سیس چې راشي وجود ته نو دغه انټیجن چې کم راغلی نو هغه پکې ښکاره شي نو په ټیسټ کې دا پته ولګي ریپډ ټیسټ دا په هغه ورځ باندې ریزلټ راځي او دا پته په هغې کې ولګي چې دته د ایډز دا مرض یا ایچ آی وي انفیکشن دته شوی دی نو دغه ټیسټ چې دی نو دغه یو دغه خبره ثابته کړي چې یاره دا کس چې دی نو دله اوس بیا نور مخکې علاج پکار دی په دې ټیسټ کې عموما دا چې لکه ټي سیلز ښه د سی ډي 4 دغه چې ورته وایي دغه سی ډي 4 دا چې دي دا اصل کې دغه دي د ټي سیلز دي یا چې ورته موږ وایټ بلډ سیل وایو د وجود پولیس دي د دې تعداد په هغې کې کم شي دا چې عموما نه د 500 نه د 1400 کیوبیک ملي میټر کې دا یو دغه چې کمی د دې دا تعداد د 500 نه د 1400 پورې نو کله چې دا تعداد یا د امیون سیستم یا د سیلز چې کم دي د امیون سیستم دا سیلز دا کله د 200 نه کم شي نو دی چې دی نو بیا خبره تشویش ته لاړه شي او دغه دوی ګوري چې یاره دا په څه وجه کمه شوه بیا خپرېږي څنګه دا د خپرېدو نو د خپرېدو دغه چې کم دي نو د ټول نه غټه خو دا ده چې د وینې په ذریعه خورېږي بل بیا کم جنسي تعلق چې کمي د غیر فطري به ورته موږ وایو د هغې په ذریعه باندې دی خورېږي او کله چې مور ته یې نو ماشوم چې پیدا کېږي نو هغې په ذریعه هم دا خورېدی شي بیا څوک ریسک فیکټر چې چاته یې نو لکه دغه په جنسي عمل کې احتیاط نه کوي هغه په ریسک باندې دي یا هغه کسان چې یو سرنج استعمالوي هغه په ریسک باندې دي یا بیا داسې چې لکه د چا سرجریانې کېږي اپریشن کېږي او هغه انسټرومنټ چې دي هغه صحیح سټیرلایز نه نو هغه په ریسک فیکټر باندې کېدی شي د دې نه علاوه کم صحت عمله چې کومه ده میډیکل فیلډ سره کم خلک چې تعلق ساتي او کو هغو ته چېرته انجکشن چاته وهي او هغه ته انفیکشن یا ستن هغه ته پریک شي یا هغه په ځان وسکونډي نو کېدی شي چې هغه ته هم دا انفیکشن ولګي نو دغه څیزونه دغه خلک چې دي دا په ریسک فیکټر باندې دي بیا وایو علاج نو علاج د دې تر اوسه پورې نشته ویکسین نشته خو دا د دې یو قسم ټریټمنټ دی چې هغې ته دیو دغه وایي اے آر ټي ورته وایي انټي ریټرو وایرل ټریټمنټ دې ته وایي انټي ریټرو وایرل ټریټمنټ دغه درې قسمه دوایي دا او دغه چې دی دا دوایي ورکوي عموما دغه چې دی د شپږو میاشتو پورې دوی ورکوي یا بیا په وجود باندې ډیپینډ کوي نه کله چې د فزیکل حالت لکه د مریض داسې چې نور مرضونه ورته یا عمر زیات یا نوري نو دا دغه چې کوم دی دا ټریټمنټ یا د علاج چې کوم دی هغه جاري ساتي د هغه وخته پورې چې د دغه چې کوم وایرس دی چې هغه نور تقسیمېدو له نه ورکوي
نو دغه د دې علاج چې کوم دی دا وایرس نور نه تقسیمیږي، وایرس خو یې ختمیږي دی نه، علاج داسې نشته، خو وایرس سپریس شي نو دی نورو ته نه منتقلی او خپل وجود چې کوم دی نو هغه هم لږ برابر پاتې ژوند چې کوي نو هغه برابر تیر کړي. نو دا لکه د ایډز په حواله یو آګاهي ویډیو ما چې تاسو خبر شئ چې دا څه شی دی، خپریږي څنګه او علاج بیا څنګه کیږي او موږ لا څه دغه پکار دی، احتیاطي تدابیر پکار دي چې دې نه موږ ځان بچ کو. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ، د خپل صحت نه آګاه اوسئ، خوشحاله اوسئ، په امان اوسئ، د الله په امان.